بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو رو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال ده چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخ کې حاضر یم. زما عزتمندو، د لوی اختر نه مخکې تاسو دا وظیفه وکړئ چې کوم یو انسان هم د لوی اختر نه مخکې دا وظیفه وکړله، نو دا وظیفه د هر قسم حاجت لپاره دوايي ده، ځکه چې دا د الله جل شانه د خزانو نه ده او دا وظیفه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته هم ورکړی شوی و. نو چې کوم یو انسان هم د لوی اختر نه مخکې دا وظیفه شروع کړله، ان شاء الله تعالی د دې انسان حاجت په هم په دې ورځو کې پوره شي. زما عزتمندو، د خالی پروز یعنی د هفته پروز باندې د لوی اختر ورځ ده، یعنی عید الاضحی ده، او زمونږ د عرفه ورځ ده د جمعې مبارکه پروز باندې ده، یعنی زمونږ په ملک پاکستان کې د جمعې پروز باندې د عرفه ورځ ده. نو ان شاء الله تعالی دا وظیفه تاسو شروع کړئ. الله جل شانه به دا وظیفه دستاسو د پاره د هر حاجت لپاره دوايي وګرځي. زما عزتمندو، دا داسې وظیفه ده چې ډیرو خلکو په دې باندې تجربه کړې دي. دا رنګ زما عزتمندو، دا وظیفه وزم هم په خپل کومه تجربه په نه کوم، بلکې په یقین سره وزدا وظیفه کوم. دا وظیفه زما عزتمندو یو زنانه و، هغه ته ما ورکړی و، په هغې باندې 50 لک روپۍ قرض و، او چې کوم کس و هغه ورته هغه پیسې نه ورکولې، نو دا وظیفه ما ورته وښوله، هغې دا وظیفه وکړه. نو زما عزتمندو، د دې وظیفې دومره ډېر لوی طاقت دی چې په یو هفته کې دننه هغه کس دې زنانه ته پیسې ورکړلې. لہذا زمونږ حاجتونه به د دې په مقابله کې ډیر واړه وي. د دغه زنانه ډیر لوی حاجت او چې په یو هفته کې پوره شو. لہذا زما عزتمندو، خو په یقین سره تاسو دا وظیفه شروع کړئ، د زړه په اخلاص سره، په یقین سره او توجه سره دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی دې سره به ضرور الله جل شانه د تاسو حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د پاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور خپل الفاظ تاسو منشن کوي ولیکئ، دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د عظیم الشان وظیفه د الله جل شانه د خزانو نه ورکړی شوی وظیفه او عمل کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه و تاسو د لوی اختر نه، یعنی د عید الاضحی نه به مخکې به دا وظیفه دا ختم به تاسو کوئ، او هم په دې دوران کې به الله جل شانه د ستاسو حاجتونه پوره کوي، د ستاسو مقاصد به ترسره کوي. لہذا زما محترمو، د هر مرض د پاره خپل دوايي استعمالیږي، دغه رنګ د هر حاجت لپاره هم بیل وظیفه وي. دا کوم وظیفه چې زه تاسو ته بیانوم، دا د
ټولو حاجتونو د پاره دوايي ده او د ټولو حاجتونو د پاره کافی ده او دا داسې دوايي ده چې د هر قسمه دوايي نه پدې کې الله جل شانه ډېر لوی طاقت کې خودلې ده. زما عزتمندو که چا باندې قرض وي نو هم دوی دا وظیفه کول شي، یا څوک بیمار وي او بیماری د خکېدو والا نه وي یعنی لا علاج بیماری وي نو دوی د پاره هم دا ډېره مفیده وظیفه ده. یا څوک چا سره مینا محبت کول غواړي نو د هر قسمه مینا محبت ته پاره دا وظیفه لکه د جادو په شانتي کار کوي، لکه د سحر په شانتي کار کوي، خو پوره یقین توجه غواړي. بل خبره دا ده زما عزتمندو چې مونږ هر قسمه ویډیوګانې ګورو، خو مونږ چې کله اسلامي ویډیوګانې ګورو نو په مونږ باندې هغه بوج کېږي، مونږ په هغې باندې تنګېږو. او که د دې نه علاوه فیسبوک شي، ټیک ټاک شي یا نورې ویډیوګانې شي نو هغه مونږ په ګنټو باندې ګورو او تر هغه وخته پورې مونږ موبایل نه پرېږدو تر کومې پورې چې مونږ د هغې بیټري ختمه کړې نه وي. نو لہذا زما عزتمندو دا ویډیو په ځان باندې تاسو بوج مګړی او اخره پورې وګورئ چې تاسو مکمل په پته باندې پوه شئ او دا وظیفه تاسو کوي ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو غټ نه غټ حاجتونه پورا کوي. لہذا زما محترم دا وظیفه په حدیث مبارکو کې هم راغلی ده او د غټو علماء کرامو نه هم دا نقل کړی شوی ده. دا وظیفه زما عزتمند روزانه 1500 پیری ویل دي. الله جل شانه به د دې په ذریعه سره د تاسو غټ حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو زه تاسو ته وظیفه بیانوم، خو د دې نه مخکې زه تاسو ته د یو صحابي او حکایت بیانوم دې دپاره چې دا خبره ستاسو په ذهن کې کینی او تاسو ته اندازه ولګي، تاسو پوه شئ چې الله جل شانه په دې وظیفه کې څومره ډېر لوی کمالات او اثرات کې ښودلي دي. زما عزتمندو هغه واقعه دا ده چې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي هغه د کافرانو په قبضه کې او په زنجیرانو باندې تړلو. کله چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته د علم وشو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د چا په واسطه باندې دا وظیفه دغه صحابي ته ورولېږله چې هغه ته ووایي چې شپه ورځ په مخه باندې د دې ورد او وظیفه کوي. نو زما عزتمندو دغه کلمات مبارکه دغه صحابي شروع کړه نو تر دې پورې چې هغه زنجیران ځان ته وشلیدل او دغه صحابي خلاص شو او را روان شو. کله چې په صحرا باندې راتلو، په بیابان باندې راتلو نو هلته کې دغه کافرانو مشرکانو چې کوم اوښانو هغه سرېدل نو هغه چې دې راتلو نو هغه اوښان هم د سره شو او ورسره راغله او مدینې منورې ته دیم راغو، اوښان هم ورسره راغله نو دیم راغو، مال غنیمت هم ورسره الله جل شانه راوستو. نو زما عزتمندو په دې وظیفه کې الله جل شانه ډېر لوی اثرات او کمالات کې ښودلي دي. او زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده زما عزتمندو چې د دې لپاره اودس چردام ډېر لازمي دي. اودس چردام به خامخا د دې لپاره تاسو کوئ. کله چې اودس چردام وکړو نو بیا به یو خاموش ځای به تاسو وګورئ او چا سره به خبرې نه کوئ. د دې نه پس به 100 مرتبه سل پیرې به تاسو درود شریف ووایئ چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي تاسو به ووایئ. د دې نه پس به زما عزتمندو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا به 500 مرتبه 1500 پیرې تاسو ووایئ او بیا په آخره کې سل پیرې یعنی 100 مرتبه به تاسو درود شریف ووایئ. بیا به د دعا دپاره لاس پورته کوئ، الله جل شانه نه به دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ستاسو ژوند بدل کړي، ستاسو په زندګۍ کې به کریم رب ډېر لوی انقلابات راولي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږم تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.